تللي وو په مېلمستیا تللي وروره منظره مو وکړه پسې دوبۍ ته ولاړو وروره ایران ته پسې ولاړو شاوخوا منظره مو وکړل نن مو څو عمره چې راغلي یاره ته هېڅ پوښتنه نه کوې ان یو چرګ یو پسه به درته حلال کړو داسې کار خو نه دی یاره ته خو راسه دا بیا راغلی بیا به مې نفس راتنګ کړو داسې موږ ولا د باندې بېزاره وي دی دلته راپسې راسه راځه راسه السلام علیکم خدای دې راوله خان صاحب جوړ په خیر خیر و خیراتي بخیر خیر و خیراتي شکر سفرونه دې په خیر رالاست نو چای به دې څښلي نو و خان صاحب چای داسې دی چې کار لرم ښه اوس ته دا دی راغلی نو بیا به بله ورځ د خیره په د باندې به بیا سره ووینو سر دې خلاص سمه ده خان صاحب په لیدو دې ډېر خوشحاله شوم چې په خیره رسېدلی هېڅ خبره نه ده تا نه که تکلیف وکړي دلته راغلی خو هغسې د باندې مو سره لیدلی نو دا څه تکلیف تا وکړي خیر زه اوس وخت نه لرم بیا به سره ګورو دا اوس څه کوې ته اوس یو خو ستاسې عادت بیخي خراب دی شتمن یا خان سړی چې ووینئ بالا د صفر په شور پراته یاست دا څه معنا لري خان صاحب ما دا موبایل راپورته کوئ زه دې پښو ته نه یم درلوېدلی زه ستا کمبلې ته رالم چې ستا پوښتنه وکړم خان صاحب ستا د مېلمه پالنې څخه ډېره مننه ښه مېلمه پالنه دې راته وکړله